السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ورځې درس موږ تاسو ډیټا ماډلز وایو. ډیټا ماډلز موږ سره ځینې مهم مفهومونه دي، اساسات دي. په دې مفاهیمو باندې باید پوه یې. په راتلونکي درسونو کې که چېرته ورسره مخامخ کیږئ باید اقلا په معنا او په مفهوم باندې پوه یې. او نور انشاءالله موږ هڅه کوو چې ورو په ورو باندې درس لږ زیات کو او عملي درسونو ته ځان ورسوو. یو اونۍ دوه اونۍ به نور هم تیوري وي، هغې نه بعد بیا پرکټیکل ته ځو او له ما سره به انشاءالله تاسو هم یو ځای کوم کارونه چې کوه به راسره یو ځای کوئ تر څو پورې چې په عملي درسونو کې هم موږ تاسو مخکې لاړ شو، عملي درسونه مو وروسته پاتې نه شي. ډیټا ماډل څه ته وایي یا ولې موږ دغه اول کنسپټ راواخیسته. سیټ اپ کنسپټس. ډیټا ماډل څه ته وایي؟ سیټ اپ کنسپټس د مفاهیمو یو سیټ دی، یو مجموعه ده د مفهومونو to describe the structure of a database. چې ډیټابیس ساختمان یا د هغه سټرکچر یا د هغه ډانچه موږ ته بیانوي او په هغې موږ پوهیږي. بیا موږ وایو چې the operation for manipulating these structures and certain constraints that the database should obey. نو په دې کې درې شیونه شو. یو سیټ اپ کانسپټ شو، د مفاهیمو سیټ شو. بل موږ چې هغه موږ ته څه کوي؟ د ډیټابیس سټرکچر راته بیانوي. یو دویم د operations for manipulating this structure، هغه عملیې هغه کړنې چې ډیټابیس سټرکچر کې موږ مانیپولیټ کوو، کوم کارونه کوو، هغه عملیې موږ ته ښایي په ډیټا موډل کې. او دریم certain constraints، هغه اصول چې دا به موږ اوبې کوو، هغه به موږ اطاعت کوو چې دغه په ډیټابیس کې دغه اصول باید مخته لاړ شي. ځینې کنسټرینټ وي چې هغه حتمي وي چې دا به خامخا کوي، او ځینې بیا په اصولي شکل وي. کوي کې ډېره ښه ده، کوي نه کې هغه مره بیا تاسو میچور نه ښکاري، هغه مره تاسو مسلکي نه ښکاري. لیکن شاید زموږ سیستم ډیټابیس کار وکړي، خو ډېره مهمه ده چې انسان هڅه وکړي چې هغه کنسټرینټ یا کوم اصول چې دی هغه هم عملي کړي. ډیټا موډل structure and constraint. موږ یې درې شیونه ویلي چې یو مو structure ویلی، یو مو constraints ویلی او یو مو پکې operation ویلی. نو اوس یې موږ structure او constraints وایو. Constructs are used to define the database structure. تاسو پروګرامینګ کې هم دوه شیونه ویلي، یو ته کنسټرکټر وایي، بل ته ډسټرکټر وایي. موږ وایو چې کنسټرکټس موږ سره دي څه لپاره موږ یوز کوو؟ to define the database structure، چې ډیټابیس سټرکچر موږ ته وښایي چې ډیټابیس ډانچه یا د ډیټابیس باډي یا د دې سټرکچر څنګه دی. Constructs typically include elements and their data types. په دې کې اکثره وخت کې elements وي، عناصر یو د هغې ډیټا ټایپ وي. لکه زه وایم چې student یو element دی موږ سره، د هغې ډیټا ټایپ زه فرض وکړه ورچار اخلم، بیا n ورچار اخلم، بیا string اخلم. چې student که زه لیکم به زه string په شکل باندې لیکم. که زه چېرته integer لیکم، یو عدد وي ID وي، زه وایم چې دا انټیجر لیکم، نو هغه ID ما سره element شو، ډیټا ټایپ انټیجر شو. as well as groups of elements. که موږ سره به ځینې elements groups وي، یو instant وي یو group وي. لکه entity شو، ریکارډ شو، ټیبل شو. ټیبل او انټیټي، له انټیټي نه بیا موږ ټیبل جوړو چې علمي نوم یې ریلیشن دی، صحیح ده. او ریکارډ په دې کې یوه رو ده، یو ټوپل پکې دی. او ریلیشنشپ چې کوم دی بیا د دې ترمنځ هغه اړیکې دي. په ډیټابیس کې ریلیشن او ریلیشنشپ فرق لري. ریلیشن معنی ټیبل او ریلیشنشپ معنی د دې ترمنځ اړیکه، نو دغه دوه شیونه فرق لري. بل constraints specify some restriction on valid data. موږ مخکې ویل چې په constraint موږ سره ځینې اصول دي، restriction دي، چې موږ وایو چې دغه اصول به وي دا به نه وي. صحیح ده، ما ته دوستي کوو، زما ستا ملګرتیا ده، زما ستا بزنس دی، کاروبار دی، خو اصول به دا وي، restriction به دا وي، دا به کوو دا به نه کوو. صحیح ده. لکه په هر څه کې هغه اصول معلوم وي. که زموږ ستاسو دین خواته راشو، هم د اسلام دین کې هم موږ ته هغه اصول کنسټرینټ یې ښودلي دي، ریسټرکشن یا محدودیتونه یې ښودلي دي چې انسان باید کوم چې اوامر دي هغو نه اطاعت وکړي، کوم چې نواهي دي هغو نه ځان وساتي. نو هغه ریسټرکشن زموږ معلوم وي، کنسټرینټ موږ ته معلوم وي. همداسې په ډیټابیس کې هم موږ ته باید کنسټرینټ معلوم وي یا زموږ محدودیتونه راته معلوم وي. These constraints must be enforced at all times. دا په هر وخت کې باید د یو نه اطاعت وشي، داسې نه چې په یو وخت کې وي په یو وخت کې نه. حتمي خبره ده چې د دې نه موږ اطاعت وکړو. بل دریم شی پکې موږ اپریشنز ویلي، هغه عملي یا کړنې مو ویل. صحیح ده. ډیټا موډل کې چې کوم اپریشنز دي، کوم کړنې دي، these operations are used for specifying database retrieval and updates by referring to the
constructs of the data model. موږ کله چې عملی وایو زموږ مهمه عملی لکه زه د مثال په بڼه وایم ریټریول زموږ هغه عملی ده چې ډیټا موږ سټور کړي وي بیا هغه موږ څه کوو بیرته یې لاسته راوړو یا اپډیټ مثلا موږ چې ډیټا موږ سټور کړي خو دا هغه سټور کړي ډیټا بیا زه اپډیټ کوم نو دې نه مخکې زه دا هم ویلی شم چې سرچ زه ډیټا سرچ کوم ګورم یې صحیح ده که چېرته یې پیدا نه کړم بیا ریټریو کولی نه شم یا اپډیټ کولی نه شم نو اساسي رکن د دې لپاره سرچ شو همداسې وایي چې operation on the data model may include basic model operations په دې کې بیا دغه basic operations هم شامل وي په ډیټا موډل کې لکه شو به بیا موږ په اسکیل کې سلیکټ کمانډ باندې وایو چې ماته وښایه انزرټ موږ ډیټا په ډیټابیس کې سټور کوو یا په ټیبل کې ډیټا شو ډیلیټ ډیټا له مابین وړو اپډیټ کوو او ځینې نور هم دینه بغیر موږ سره یوزر ډیفاین اپریشن هم شته دي لکه زم چې شو نمبر اف ارټیکلز فار author where author name is equal to وهاج ماته د هغه ارټیکل لیست راکه کوم چې وهاج لیکلی وي یا which are written by اسماعیل کوم چې اسماعیل لیکلی یا which are written by احمد ضیا کوم چې احمد ضیا لیکلی د بل چا مقاله مه راکوه صرف د هغه مقالو لیست راته وښیه چې هغه سپیسیفیک یوزر لیکلی لکه دا د یوزر ډیفاین یو دغه دی یو ماډل دی اپریشن دی صحیح ده نو دا موږ سره په ډیټا موډل کې اپریشن شو بل یو مهم شی چې مخته راځي هغه د ډیټا موډل کټګوري ده موږ سره عموما د دې په دریو کټګوریانو کې موږ سره ډیټا موډل وي یو کنسپچوال دی یو امپلیمنټیشن دی او بل فزیکل دی دا امپلیمنټیشن موږ په اخر کې لیکلی دی لیکن دا دویمه کټګوري ده او په هر حال دا چې لږ ښه پې پوه شو نو ما هغه په اخر کې لیکلی کنسپچوال لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې په ډیټابیس ډیزاین کې ویلي کله چې اس ډي ال سی کې موږ ویل هلته سیسټم ډیزاین موږ ویلي هلته هم کنسپچوال خبره کړې وه کنسپچوال هغه څه چې زموږ په ذهن کې وي یا دلته های لیول ورته وایي یا سیمنټک د معنا له لحاظه او سنټک د سټرکچر له لحاظه نو موږ سره دا هغه ډیټا موډل دی چې های لیول دی هغه سیمنټک دی یا کنسپچوال دی صحیح ده provides concepts that are close to the way many users perceive data هغه څه چې د ډېر یوزران یا many یوزران دغه ډیټا په اندازه باندې پرسپشن کوي چې هغه ډیټا ترلاسه کړي دې ته موږ انټیټي بیسډ یا ابجیکټ بیسډ ډیټا موډل هم وایو لکه موږ چې ای آر موډل یا انټیټي ریلیشنشپ موډل دا به وروسته وایو راتلونکي کلاس به زموږ انشاءالله په همدې ای آر موډل باندې وي صحیح ده انټیټي ریلیشنشپ موډل چې په کې به موږ سره انټیټیانې وي په کې به موږ سره ریلیشنشپ هغه ډیاګرام یې موږ ته ښیي هغه سټرکچر یې موږ ته ښیي دا موږ سره های لیول و ځکه په غټه کې خبره ده ډیاګرام خبره ده ای آر موډل خبره ده دویم یې موږ سره فزیکل یا لو لیول ده صحیح ده دا اصل کې دریم ده خو موږ اخري لیول یا انټرنل لیول صحیح ده دا هغه ډیټا موډل دی چې موږ وایو چې provides concept that describes data how data is stored چې ډیټا زما په کوم شکل سټور کیږي object oriented شکل باندې سټور کیږي ریلیشنل شکل باندې سټور کیږي څومره بیټا ځای نیسي زموږ خبره ټولو انټرنل خبره ده چې ډي بي ایم اس ډیزاین پورې ډېر اړه لري صحیح ده نو زموږ هغه های لیول کې وه دا په لو لیول کې خبره ده فزیکل بیخي اخري دریم لیول زموږ فزیکل دی یا لو لیول دی یا انټرنل لیول دی هر یو ورته ویلی شي څنګه چې کنسپچوال های لیول سیمنټک ډیټا موډل مو ویل داسې دا فزیکل لو لیول انټرنل ډیټا موډل هر یو مو چې د درې وړو کې ویلي صحیح دی زموږ دویم چې کوم وو دلته مو چې اخري لیکلی هغه ته امپلیمنټیشن ډیټا موډلز وایي ځینې کتابونو کې ورته ریپرزنټیشنل ډیټا موډلز وایي بیا په دې کې موږ چې زموږ ډیټا به څنګه ریپرزنټ کیږي البته نه های لیول نه لو لیول د دې دواړو له مابینه یو بل لیول هم لرو چې هغې ته بیا موږ ریلیشن یا ټیبلز یا انټیټیز یا ریلیشنشپ وایو چې موږ څنګه په ټیبلو کې یو ډیټا موږ ښیو نو تعریف کې مو لیکلي چې پرووایډ کانسپټس دیټ fall between the above two دا پاس دواړو په مابین کې چې کوم لیول راځي د های لیول او د لو لیول ترمنځ یا د کنسپچوال لیول او د فزیکل لیول ترمنځ یا د سیمنټک او د انټرنل لیول ترمنځ چې کوم لیول راځي او د امپلیمنټیشن یا ریپرزنټیشنل ډیټا موډل وایي دې ته ولې ریپرزنټیشنل ډیټا موډل وایي چې زموږ ډیټا څنګه ریپرزنټ کیږي البته په ټیبل کې صحیح ده ځکه موږ په اخر کرښه کې ورته ریلیشن ویلي دي دا دې دواړو ترمنځ راځي ریلیشنل ډیټا موډلز کې بیا موږ به دا خبره کوو چې موږ سره ریلیشنز یا ټیبلز به وي او ټیبل به له څه نه جوړو د انټیټیانو نه او د دوی ترمنځ به ریلیشنشپس یا اړیکې وي نو زموږ دغه درې قسمه باندې زموږ ډیټا موډل کټګوري دي یا زموږ دغه درې قسمه موږ ووایو انشاءالله